د کهانۍ په شروعات کې موږ ته د سوت افریقې یو وړوکی غونډکولی ښودلی کېږي په کوم کې چې خلک په یوه شړه ځمکه کیتي کوي چې په دغه وخت کې یو زمیندار ته د زړه هټ اټیک وشي او هغه په هغې موقع باندې مړ شي چې په دغې موقع باندې د ده رور هم موجود وي او هغه د خپل رور په ناڅاپه مړ کېدلو ډیر ناراضه او ډیر پریشانه وي د دغه واقعې نه پس د خپل رور خپل کلي ته راوړو او د دې چې د کلي د مرګ یعنې د مړي کوم رسم و رواج وي هغه دوی ټول په ښه توګه سره وپالل او هغه کسان د خپل ورور د مرګ نه پس خپل کور ته راشي او ډیر پریشانه وي چې په دغه کور کې د ده یوه لور او ښځه او زوی هم وي چې د زوی نوم یې بیلن وي. بیلین یو ډیر هوښیار او ډیر مهارت لرونکی ماشوم و چې د ده د ریډوانو ټیک کولو ډیر شوق و او خوش او خلکو نه به یې ریډوان اخیستل او هغې ټیک کولو شوق یې لرو. په بله ورځ چې بیلین سکول ته لاړ شي نو پرنسپل یې د هغه ماشومانو په صف کې ودروي د کومو چې پیسونه نه وي جمع شوي او پرنسپل ورته وایي که سبا مو پیس جمع نه کړو نو د سکول نه به وځئ. خو بل خوا د بیلین پلار ډیر یو د غریبې کورنۍ سره تعلق لري چې د هغې په وجه هغه د سکول فیس نشي جمع کولی خو ولې بل خوا د بیلین د خور سره د بیلین د ټیچر ډیره مینه وي او د بیلین ټیچر بیلین ته وایي چې که تا فیس جمع نه کړی شو نو پرنسپل به دې د سکول نه وباسي. خو بیلین ته د خپلو حالاتو پته وه چې زه د یو ډېر غریبې کورنۍ سره تعلق لرم. بله ورځ بیلین یو تیاره کې سټډي کوي او مور یې نه غواړي چې بیلین دې پړایي وکړي. مور یې غواړي چې بیلین د خپل پلار سره په پټو کې کارونه وکړي خو بیلین بیا هم خپله پړایي د شپې جاري ساتله چې یوه شپه په تیاره کې خپلې مور خوا له لاړو چې ما له تېل راکړه زه پرې رڼا کوم خو مور یې ورته ولې صفا انکار وکړو. خو په بله ورځ بیلین د سکول د چوټۍ نه پس چې کله د سکول چوټي وشي نو یو خوشي ډاک ته لاړ شي چې هلته د جنګ سامان موجود وي. بیلین ګوري چې ورته یو څو د بجلۍ تارونه په لاس ورشي او یوه زړه بیټرۍ چې بیلین وایي د دې نه به زه ځانته د لایټ یعنې بلب جوړولو څه سیسټم جوړ کړم. خو ولې په بله ورځ څه ګوري چې کلي ته څه ناشنا خلک راشي او د کلي خلکو ته وایي چې موږ به تاسو ته ډېرې زیاتې پیسې درکړو خو د هغې په بدله کې به موږ ستاسو د کلي یعنې د پټو ونې کټ کوو. خو د دغه کلي سرپنچ یعنې مشر وایي چې نه موږ دا شی نشو کولی ځکه چې دا خو زموږ پټي د سیلابونو او باراني نورو حادثو نه بچ ساتي او د بیلین پلار هم په دې خبره رضا وي چې او بالکل سرپنچ صحیح وایي. خو بل خوا د کلي خلک وایي چې نه موږ ته د پیسو ډېر سخت ضرورت دی زموږ پیسې پکار دي او هغه کسانو ته دستخط یې وکړي. د بیلین پلار خفه وځي د کوره. په سبا لا په جلدۍ سره د دغه ونو کټ کولو کار شروع شو او د کلي ټولې ونې یې کټ کړې. د دغې نه پس بیلین خپل کور ته راشي او خپل پلار ته وایي چې ما ته د سکول د فیس جمع کولو دپاره پیسې پکار دي خو د بیلین پلار ورته په جواب کې وایي چې ما سره خو اوس پیسې نشته زه به تا له حاله پیسې درکوم چې فصل مې وشي او د فصل کټایي نه پس به زه ستا پیسونه جمع کړم. ولې د دغې نه پس چې کله په سبا له بیلین بیا سکول ته روان شي نو په یو خوشي ځنګل یعنې د سکول مخې ته سایکل ولاړې د هغه د ټیچر په دغه سایکل کې یو لایټ و چې بیلین د دغې لایټ د بیټرۍ په تکل کې و او بیلین ته د دغې بیټرۍ سخت ضرورت و خو ولې بیلین ګوري چې په دغې کې بیټرۍ شته هم نه. بیلین وکتل چې دا د یو سایکل د پهې د تاوېدو سره جلیږي یعنې بلیږي. بیلین حیرانه شو چې دا اخر څنګه کیږي. د دې نه پس چې بیلین کله سکول ته لاړ شي نو ټول ماشومان بهر ولاړې او پرنسپل یې د بیلین سره د سکول نه وباسي چې تاسو د څو میاشتو فیسونه نه دي جمع کړي او تاسو ټول به اوس د سکول نه وځئ. خو ولې بیلین نه غواړي چې زه دې د سکول نه وځم. د دغې نه پس یو تیز او خطرناک باران راغی چې د کوم په وجه د کلي د خلکو ټول فصلونه تباه شو. د بیلین د پلار فصل هم تباه شو. بل خوا د بیلین د فصل تباه کېدو نه پس د بیلین د پلار سره په کور کې دومره راشن نه و چې هغه پرې تر زیاته وخته پورې پاتې کېدلی شوی. ولې بیلین پلار وویل چې لاړ به شم د ملګري سره په مشوره وکړم. کله چې د ملګري خواله راغی نو ورته یې وویل چې ما سره څه پیسې دي زه خپل ونې خپل فصل بچ کول غواړم. ملګري ورته وویل چې ته دا خپلې پیسې ځان سره وساته ولې چې سوکړه راتلو واله ده او داسې به ستا مخکې هم ډېر ضرورت راشي او د اندازې مطابق به څو کاله فصل نه کېږي نو تا خپلې پیسې ځان سره وساته. همدغسې وشوه چې په ګرمۍ په موسم کې ځمکه وچه شوه باران بالکل نه و. د بیلین پلار ډېر زیات خفه او پریشانه و
چې د اوبو د نشتوالي په وجه د بلین ځمکه وچه شوه او دغه ځمکه مکمل بنجر او شړه شوه. ولې بل خوا بلین بیا د جنګ هغې میدان ته لاړ کوم ځای چې جنګ و سامان و. ولې بلین ته بیا هغه بیرسي په لاس ورغله، خو بلین غواړي چې زه دغه بیرسي دوباره ټیک کړم چې د دې په مدد سره زه د خپل پلار پټي یعنې خپل فصل دوباره راوخېجوم او داسې ورته اوبه میلاو شي. نو په دغې نه پس بلین لاړ د خپل ټیچر خواله په پټه پټه. کله چې د کلاس چوټي وشوه نو بلین خپل کلاس ته وردننه شو او خپل ټیچر ته یې وایي چې آیا ستا په موټرسایکل کې دا کمه بیرسي ده دا څنګه جوړېږي، دا زه جوړولی شم. خو ولې د بلین سره دومره پیسې نه وې چې دغه هر پرې اخیستی وي. او بیا یې د ټیچر نه تپوس وکړو چې آیا دا زه جوړولی شم. نو ټیچر یې ورته وویل چې او بالکل په اسانه. په لایبررۍ کې د دې ډېر زیات کتابونه پراته دي چې د هغې د لوستلو نه بس به ته دا لایټ جوړولی شې. خو د فیس نه جمع کولو په وجه بلین ته د لایبررۍ تللو اجازت نه و. نو هغه ټیچر ته وایي چې ستا د یو راز ماته پته ده. بلین خپل ټیچر ته وایي چې ماته پته ده چې ته زما د خور سره میلاویږي، خو که ته غواړې چې زه دا راز وساتم نو ته به ما له په څه طریقې سره د لایبررۍ اجازت راغواړې. ولې د بلین ټیچر مجبوره شو او بلین یې په څه طریقه لایبررۍ ته بوت. بل خوا بلین په لایبررۍ کې ګرځي او هغه کتابونه ګوري چې په یو کتاب یې نظر شي انرژي لایټ. نو بلین وویل چې د دې په مدد سره به زه دغه لایټ جوړولی شم. په بله ورځ کلي ته د مرګ پرزنټ راشي چې ورته چیف د خپل کلي مسایل ورمخکې کوي چې زموږ په کلي کې ډېرې مسلې دي. خو د پرزیدنت خلک چې کوم دی چیف د یو دغه نه شاته بوځي او ډېر بې حده یې وایي چې موږ ته ستاسو د تکلیفونو نه څه مسله نشته، موږ ته خو صرف ووټ پکار دی، هغه که په هر څه طریقه وي. د دې هر څه لیدو نه پس د بلین پلار وویل ځان سره سوچ وکړه چې که ما لا څه کول پکار دي پخپله پکار دي، ځکه چې ما ته د حکومت د طرفه څه نه دي میلاوېدو والا، زما هېڅوک هم هیلپ نه کوي. او خپل فصل یې ټول کړ چې د فصل منافع یې ډېره کمه وه او صرف د 2 میاشتو راشن ورسره جمع شو. د بلین پلار د ډېرې غریبۍ له وجې د خپل کور چتونه هم خرڅ کړي د خپلو ضرورتو پوره کولو دپاره. خو په بازار کې یو نااشنا خبر واوري چې په ملک کې ډېره غریبۍ راتلو واله ده. نو د کلي خلک ډېر پریشانه شو او په سړکونو راووتو. خو په حقیقت کې داسې نه وه. د دغه ملک ټول افسران چې کوم دی هغه غله وو او هغو صرف د خپل ځان دپاره پیسې جمع کول په کار وګڼل. ولې بل خوا ګوري چې حکومت دغه عوام بېوقوفه جوړ کړي او د دې دپاره یې څه ګاډي راولېږل چې پکې ډېر په ارزان قیمت سره راشن میلاوېده او خلکو ورته راتلل. بل خوا د بلین مور هم بلین ته څه پیسې ورکړې چې لاړ شه او د دغه ارزان قیمت والا سودا نه کور ته راوړه. ولې بلین چې لاړو سودا پسې نو دغلته شاته نه څه کسان راغلل او د بلین په کور کې چې کوم راشن و هغه ټول یې ترې پټ کړو. د دغې په وجه د بلین په کور کې د یوې ورځې راشن هم پاتې نه شو چې د هغې نه پس د بلین مور په چغو وژاړي او د هغې نه پس بلین کور ته واپس راشي. ولې بلین کور ته لږ راشن راوړ او بلین پلار وویل چې موږ به اوس د یو ټیم روټۍ خورو او د یو ټیم به نه خورو، ځکه چې موږ د خپل ځان دپاره د بل ټیم دپاره دغه راشن په قلاره پاتې کړی شو. او بلین خپلې خور ته وایي چې ماته پته ده چې ته زما د ټیچر سره مینه کوي، خو که ته غواړې چې زه دا راز وساتم نو ته د هغه نه دغه لایټ وغواړه چې د هغې په وجه زه موټر پمپ جوړ کړم او خپل پټي یعنې خپل ضرورتو مطابق اوبه پرې راوباسم. په سهار له بلین د لرګو ګېډو راوړلو نه پس کور ته راشي نو وګوري چې خور یې تښتېدلې وي او د بلین مور او پلار په چغو ژاړي. کله چې بلین خپلې کمرې ته وردننه شي نو هغه موټر یې ورله راوړی وي خور. ولې بلین پوهه شي چې خور یې د هغې ټیچر سره تښتېدلې ده. خو اوس بلین د خپلو ملګرو سره دغه ډاینامو چې د یو هوا تاوېدلو والا پنکې سره جوړ کړي او د هغې په وجه ریډیو چلیږي. د دې طریقې کامیابېدلو نه پس د بلین ټول ملګري ډېر خوشحاله شو او ټول هم هغه زوړ میدان ته لاړل چې ډېر سامان یې ورپرې راغونډ کړو د بجلي تارونه. ولې موټر تیار کړی شو خو اوس بلین د دې د چک کولو دپاره یو بل څیز ورته هم ضرورت وي.
د هغې نه پس ویلین خپل پټو ته د خپل پلار خواله لاړ شي او دغه وړوکی شانتي وینډمیل ورته چالو کړي او خپل پلار ته وایي چې دا وګوره که نه د دې په وجه به زه خپل پټي اوبه کوم، خو د دې دپاره به ماته ستا د سایکل ضرورت وي، خو ولې د هغې نه پس به ته خپل سایکل نشې چلولی ځکه چې هغه به کټ کول پکار وي. خو د بیلین پلار ته ډېره غوسه ورشي او بیلین دغه هر څه پله ته ووایي او بیلین ته ډېره غوسه وکړي چې دا خو یو پالتو کار دی او ته به د نن نه پس زما سره په دې پټو کې کار کې. ولې بیلین مجبوره شو او د خپل پلار سره په پټو کې لګیا شو. له ډېرې سوکړې په وجه د کلي خلک ډېر پریشانه وي او کله چې بیلین واپس راشي نو د بیلین ملګري د سفر یعنې د کلي پرېښودو په تیارو کې مصروفه وي. خو بیلین خپلو ملګرو ته وایي چې موږ ته دلته پاتې کېدل پکار دي او موږ ته یو غټ وینډمیل جوړول پکار دي چې موږ په هر موسم کې خپل پټو ته اوبه ورکولی شو. بیلین د خپلو ملګرو سره بیا یو ځل د خپل پلار مخې له ورغی خو ولې پلار بیا هغه هغسې غوسه او په قهر د کوره وویست. ولې بل خوا د بیلین یا مړه شوې وه چې د هغې په وجه د هغه پلار او مور ډېر زیات خفه وو او دغسې د بیلین سپی هغه هم د خوراک نه میلاوېدو په وجه مړ شي چې بیلین پسې ډېر زیات خفه وي او ډېر پریشانه وي. ولې له ډېرې غریبۍ نه پس د بیلین پلار پخپله هم سوچ وکړو او د بیلین خواله لاړو چې که ته په رښتیا دغه موټر جوړولی شې او زما سایکل ستا په کار وي نو دا ته واخله. د دې نه پس بیلین د خپل پلار هغه سایکل ویوړ او په منځ یې کټ کړو، د وینډمیل یو حصه یې ترېنه جوړه کړه او د بیلین ټول کلیواله د بیلین سره د وینډمیل جوړولو په کار کې مصروفه شو او یو غټې غټې ونې یې ودرولې چې ورته د وینډمیل او د سایکل دغه حصه به راوخېجوله. کله چې وینډمیل جوړ شو او دغه پنکې تاوېدلې نو د دغې سره د سایکل هغه موټر هم تاوېده چې د هغې په وجه بیټرۍ ته چارج کېدل شروع شو او د کلي خلک په دغه امید په خپلو پټو کې لګیا شو چې موږ ته به اوبه میلاو شي. ولې د لږ ساعت نه پس هم دغه طریقه کامیابه شوه او په پټو کې اوبه راغلې، خو ولې د کلي د خلکو په خپل ځان دا یقین نه و نو ډېر زیات خوشحاله شو. ولې د دغې هر څه نه بس دا یو داسې کامیابه تجربه وه چې د چا هم یقین نه راتلو. خو ولې دغه د بیلین هغه هوښیارتوب او انټیلیجنټ و چې دنیا ته یې ښکاره کړو. د ویلین پلار په ژړا ژړا کې ویلین خپل ځان ته رانږدې کړو او د دغې نه پس څه موده پس فصل یو ځل بیا راتازه شو. ولې د ویلین سره سره د نور کلي هم فصلونه یو ځل بیا راتازه شو. که چېرې ویلین نه وی نو د کلي خلک به د لوږې نه مړ شوي وو. د دغې نه پس ویلین یو ځل بیا دغې وینډمیل ته وخیژي. د وینډل د دغې مطلب دا دی چې د خپل کلي دغه فصل وګوري او ویلین چې کله دا هر څه وویني نو ډېر زیات خوشحاله شي. کله چې د بیلین د ماهویرت او انټیلیجنټ خبر د هغه سکول ته ورسي نو د بیلین دپاره د ټول عمر سکالرشپ میلاو شي چې ټول عمر د هغې په وجه بیلین بې پیسو سکول ویلی شي. او د دې نه پس د بیلین د ټول انټیلیجنټ دا کهاني په دې ځای ختمیږي. او د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. سبسکرایب مه هېروئ.